نن پوره 11 ورځې کېږي چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کابل په زرنګار پارک کې تحصن کړی دی د هغه څه لپاره چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مشر د دوی حق خوړلی دی او په اختلاس کې لاس لري. د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړي وایي چې ستون ته چا پاملرنه نه ده کړې او ان د دوی په جاري لاسلیکونو د حکومت له بودجې څخه پیسې ایستل شوي دي. تر هغې چې د خلکو او لوبغاړو حق ترلاسه نه کړو او هغه کسان چې له غلو خاینینو څخه ملاتړ کوي د هغوی پر وړاندې به زموږ خیمې همداسې ولاړې وي. با هدف از اینکه خدمت کنیم به وطن. د دې هدف لپاره چې دی وطن ته خدمت وکړو په 1000 افغانۍ د میاشتې تنخواه بهر ته ځو او لوبې کوو. خو داسې کسان په فدراسیون کې شته چې مالي فساد کوي. د دغه لوبغاړو په ډله کې چې له ملي لوبډلې څخه استعفا کړې ده د اولمپیک 2 ځلې مډال ګټونکی روح الله نیکپا هم شامل دی چې اوس له افغانستانه بهر وتلی دی. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی بشیر ترکی وایي چې د حکومت او د اولمپیک د ملي کمیټې د نه پاملرنې له امله لوبغاړي ناهیلي شوي دي. پلیاز د خدای رحم وکړئ، توجه وکړئ، د غاصب نه د غلو نه حمایت مکوي. دلته اتلان ناس دي دغه خیمه کې 200 متره موږ د ارګ د ریاست جمهوریت نه موږ فاصله لرو. دغه ته موږ پلاس کې اسناد ده. د تکواندو د فدراسیون سکرټر جنرال میرویس بهاوي چې پرې تور دی چې د لوبغاړو د پیسو په ورکېدو کې لاس لري د دغه تور پر ردولو سره وایي چې روح الله نیکپا پرته له دې چې د تکواندو فدراسیون او اولمپیک کمیټې ته درخواست ورکړي له هېواده بهر تللی دی. روح الله نیکپا له دې مخکې ویلي و چې په ورزشي بنسټونو کې د فساد د شتون له کبله ورزش ته دوام نه ورکوي. مشکلی که روح الله نیکپا داشت ظاهرا په فدراسیون کې د ستونزو له امله روح الله نیکپا بهر ته تللی. موږ دغه ستونزو لپاره غونډه وکړه خو روح الله نیکپا نیت درلود چې نیوزیلند ته لاړ شي او هلته یې د کډوالۍ غوښتنه کړې. فکر کوم منل شوی دی. د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې له کال 2012 څخه راپدې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله افغان لوبغاړو په منظمه توګه په نړیوالو سیالیو کې ګډون نه دی کړی او دا د دې لامل شوی چې په نړیواله کچه افغان لوبغاړي په درجه بندۍ کې هم خورا راټیټ شي. د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې د ریاست د بیلیدو څخه وروسته د تکواندو د ورزش په برخه کې 2 فدراسیونونه فعالیت کوي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دوی له غیر قانوني فدراسیونونو څخه ملاتړ نه کوي. میتونن همه ورزشکار ټول لوبغاړي په یو فدراسیون کې شاملېدای شي او یو ځل ټاکنې ترسره کړي او خپل ستونزې له قانوني لارو حل کړي. 2 فدراسیونونه د منلو نه دي او موږ یې په رسمیت نه پیژنو. دغه تحصن کوونکي وایي چې تر څو یې حق ورکړل شوی نه وي دوی به خپل تحصن ته دوام ورکړي او د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.